چې اخر په جړه خوار غني رخصت شي نور لا اوس ته وایي کفن دی یاد شاله وي تا د دنیا د پاره مینه د جانان ورکا مجنون په بیا بے خودی د بیابان ورکا لاس تکړو ګد بادشاہي لړه فقیر شولې سوالونو تکي ناشتي او قسم په هغه رب چې ته د خدمت دا وګیر ته د ورو د خلمانو د جنت دا وګیر تور را واخله شرا پورته ز میدان ته ته همړه جمعات کې نه چل واګانو ته ناسي را پاسه یو دوخ کې چې د غم او محبت وي په لکونو بلالونه کم انتظار خبره دای کم دې ته ټوپاله ده حدیث پاک کې راځي قطرتان په دو قطرو د جهنم اور آرام ده یو د ګناګار د انسان د سترګو نه چې اوخ کتوي اویل غنیار سه بے انداز غوندای ادب د در کې کم زبان دراز غوندای دی بل مصری ته وګوره وای پټی دی ورانو جاړ دی او کګي وګي دی پوله او کری پکې ګلونه او سنساز غوندای څه مطلب پټی دی قوم دیم دغه سړوب دی لیډران دیم ګډوډ دی خو ته بیا هم کوشش کوي چې د خپل پښتون قوم راوچت کم او لینده د ماته ګوډه او شډل بډل دی خوشي لینده د ماته ګوډه شډل بډل دی خوشي مولیان دیم ګډوډ دی او د امیان دیم ګډوډ دی شډل بډل دی خوشي خو گزار دی رساله کی تیر انداز غوندای دا مقصد سره چې زه خپل قوم پریوته قوم راوچت کم وی لیونه نشوي ته خمار او مستی نه پیژنې مستانه نشوي دلربا پرستی نه پیژنې وای تا د دنیا د پاره مینه د جانان ورکړه مجنون په بیا بے خودی د بیابان ورکړه تا دین خرڅ کو دا الله دین دې په دنیا باندې خرڅ کو والا مې باور دې ځان نه جوړ کړ وای تا د دنیا د پاره مینه د جانان ورکړه مجنون په بیا بے خودی د بیابان ورکړه لاس تکړو ګد بادشاہي لړه فقیر شولې سوالونو تکي ناشتي یا زما خان وي ته د کندو روندو پیر شولې ته خو زما امام وي ته به مخکې ودرېدې زه به در پسې ودرېدم تا سوال ته لاس واچو یا زما خان وي وایي قسم په تش ګیره ګیره شي مستی او میدان نه پیژنې تش خېټه خېټه شي مردي او میدان نه پیژنې او وایي قسم په هغه رب چې ته د خدمت دا وګیر ته د ورو د خلمانو د جنت دا وګیر تور را واخله شرا پورته ز میدان ته ته همړه جمعات کې نه چل واګانو ته ناسي را پاسه واده خو دنیا زو کې ستاد دنیا نه دي کې هغه وای نو مطلب یې سره حدیث پاک کې راځي چې مسلمانان به د نبی اسلام خو دیدار کوي د الله دیدار بم کوي نو وای ته دنیا سکو دا دیواله نو غنی بابا وای خو یو شی را تر او خیا دلبره لالا غونته زړګي غواړم داغدار چې د قوم د امت په دغه کې زه در منیم یو دوخ کې چې د غم او محبت وي په لکونو بلالونه کم انتظار خبره دای کم دې ته ټوپاله ده حدیث پاک کې راځي قطرتان په دو قطرو د جهنم اور آرام دی یو د ګناګار د انسان د سترګو نه چې اوخ کتوي شو الله وي په دما جهنم آرام کو احساس ندامت کې او یو د شهید د جسم نه چې د وینې قطره توي شو په دبانې آرام